په سمنګان ولایت کې څه د باندې 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د ښاروالۍ پارک جوړیږي. په داسې حال کې چې تر دې وړاندې په سمنګان ولایت کې یوازې د ښځو پارک شتون درلود. د یاد ولایت اوسیدونکي له ښاروالۍ او له حکومت څخه خوښ دي چې د دغې پروژې چارې پر مخ بیایي. یو تن ځایي اوسیدونکی وایي دیگه فعلا به می نظر دیگه پارک پشت سر ما پارک شاروالی موقعیت داره و در حال اعمار است. از ریاست شاروالی و از دولت فعلی تشکر مندم که بر سمنگان شهر سمنگان برای فعلا که پارک وجود نداشت بر ما یک پارک ایجاد نموده و به زمینه کاری هم مساعد شده و چی هم شده از دولت چیز تشکر. د نوموړې پروژې د ساختماني شرکت مسؤل وایي چې په 2 میاشتو کې کار 45 سلنه مخته تللی او په راتلونکو 4 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپاري. الرحمن الرحیم. پروژه پارک شاروالی ایبک با مبلغ از بودجه شاروالی تامین میشه با مبلغ 13 میلیون 52,100 افغانی می باشه در حدود 16,000 متر مربع زمین. کار آن تخمین 45-48% پیش رفته. میعاد کاری ما 6 ماه بوده. 6 ماه می باشه. از میعاد کاری ما 2 ماه تیر شده. انشالله در وقت زمانش پروژه به طور اساسیش و خاصه مردم رؤسای شاروالی رؤسای ولایت باشه به پای اکمال میرسه. نوموړی پارک په 14,000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي چې مالي لګښت یې د سمنګان ښاروالۍ په غاړه لري. په دې اړه د سمنګان ښاروال فیروزتگین له میلمه سره په خبرو کې وویل تشکر میکنم از شما. پارکی که در پروژه مرکزی شما عملا مشاهده کردین یکی از پروژه های از بودجه خود شاروالی است که از بودجه انکشافی شاروالی تمویل میشه. بودجه و هزینه ازی و تقریبا 2 ماه شده کار ساخت ساز شروع شده و یکی از پروژه های عامل منفیه یک پروژه بنیادی شاروالی است که در یگانه پروژه که در شهرک اعمار میشه و شما شاهد حال هستین که ما در سطح شهر همچون پروژه را نداشتیم یا همچون پارک را نداشتیم. یک پارک داریم که خیلی از سابقه ها در مرکز یا در قلب شهر ایبک است و این پروژه ما یکی از پروژه بنیادی و اساسی پروژه شاروالی است که انشالله بخیر در سال پیش رو انشالله این را به بهره برداری قرار میتیم یا به بهره برداری سپرده میشه و شهروندای عزیز ما از مستفید میشن. تشکر. خیر ببینید. سمنګان ولایت په شمالي ولایتونو کې یو له هغه ولایتونو څخه ده چې په تیرو 15 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ کار نه ده شوی خو ځایي خلک نوموړی پارک د غنیمت په توګه ګڼي. شفیع الله ستانکزی، میلمه راډیو، سمنګان.